کنځلې زم کولې شم داسې کنځلې راځي قسم نه چې تاسو نه خپلې کنځلې هېرې شي خو ما کې او تاسو کې دا فرق دی چې زه به کنځلې نه کوم او تاسو کوئ که ما پسې کوئ که نازي اقبال پسې کوئ چې چا پسې کوئ. السلام علیکم زما مینوالو، زه نن جاوید فضا پسې چې کوم دینو ویډیو کوم، تاسو دا ډېر ویډیو زما چې کوم دینو اورئ خمایدار دا کلیپ خو تاسو واورئ او د کلیپ باره کې دا وایم چې دا مطلب دی دا وایي چې تاسو کنځل مکوئ. نو کنځل به چې کوم دی مونږه نه کوو. ولې به نه کوو کنځل؟ ځکه چې تا کار د کنځلو کړی دی، د کنځلو کار دې کړی دی، مطلب چې مونږ به کنځل کوو، ته کنځل کولی نه شي. ځکه چې نر سړی کنځلې کوي، بې غیرت سړی کنځلې نه کوي. تا چې کوم دی نو طلاق ورکړی، تا باندې په 3 کاڼي دا ښځه طلاق ده، زمونږ عالمانو در باندې طلاق کړې ده، ټول عالمانو در باندې طلاق ده، پوه شې، په تو در باندې ټول ورکړې ده او طلاق ده. مهرباني ته دا وکړه چې ته دې نه دی اختیار کا او ته برېتې ته ووایي او دا کونډې ته ووایي دا څه فضول دی، دا ټول قسم دې فضول دی. چې کوم دی د خلکو برېتونو پسې یا د خلکو غیرت پسې خبرې مه کوه، ځکه چې دا خلکو برېتونو یادې نو برېت پته وایي، نر سړی به پته وایي. ته خو دله سړی ته به چې کوم دی چا پسې برېت ته وکړې یا خلکو برېتونو پسې خبرې وکړې چې برېت ته وایي نو هغه به نر وي، ستا غوندې دله به نه وي. پوه شې که نه؟ زه به په دې باره کې درته دا یو خبره کوم چې دله سړی چې کوم دی نو د حرکت نه معلومېږي. پوه شې که نه؟ ستا حرکتونه ټول د دلګانو دي او مطلب یې دله سړی داسې کار کوي لکه ته څنګه. مهرباني دا وکړه چې ته دې دې اختیار کا، دا لرې کا. پوه شې که ته بل چا سره لین دین ساتلي، بل چا سره لین دین ساتلي، هغې سره نکاح وکړه. خو ته دا ویډیو په بار بار ویډیوګانو باندې مونږ ته بار بار وایو چې دا لرې کا، دا لرې کا. دا ښځه چې کوم دی تا طلاق ساتلې ده او طلاق ده او طلاق به وي. پوه شې که نه؟ السلام علیکم.